دوستانو یو چا څومره ښه ویلي دي چې خلک خوب د حیثیت د جوړولو لپاره ویني. اوس د مزې خبره دغه ده چې خلک حیثیت جوړول غواړي بلکې د لوی امیدونو څخه بیریږي، د لوی مقصد د جوړولو څخه بیریږي. او په دنیا کې 80% خلک داسې دي چې د کوم سره لوی خوب او لوی امید نشته، او 60% داسې خلک دي چې د کوم سره لوی مقصد خو شته خو هغه ترلاسه کولی نشي. په دنیا کې یوازې د 1 څخه تر 2% خلکو پورې داسې دي چې خپل خوبونه او امیدونه ترلاسه کولی شي او نور ټول یې بایلي، ځکه هغه پوره کوشش نه کوي او یا لږ کوشش کوي. کوم چې لږ کوشش کوي هغه ته بیا لږ څیز میلاویږي. د دې لپاره د لوی مقصد ترلاسه کولو لپاره لوی محنت او لوی کوشش کول غواړي، نو بیا ته هغه ترلاسه راځي کوم څیز چې ته غواړې. نو د دې لپاره یې ډېر ښه ویلي دي که خوب وینې بیا یې پوره کړه، مګر د هېرولو لپاره یې مه وینه. او ته خپل خوبونه هغه وخت پوره کولی شي چې تر کومې پورې ته د هغه د حاصلولو لپاره تر هغه پورې د هغه تر شا ولاړ یې. نو د دې لپاره خوب لیدل کومه بده خبره نه ده، مګر د هغو خوبونو لپاره هیڅ هم نه کول ډېره بده خبره ده. او یو چا څومره ښه ویلي دي چې په دنیا کې 2 ډوله خلک اوسېږي، یو هغه چې خوبونه ویني او دوهم هغه چې لوی خوبونه او امیدونه ویني. ځینې خلک بیا داسې کوم چې لږ مشکل پرې راشي نو ژاړي او خپله ناکامي وجه پر نورو باندې وراچوي. یو وخت ما د یو چا څخه واورېدل چې کاش زه په امیره کورنۍ کې پیدا شوی وای، نو نن به ما دومره محنت نه کولو او ما به په ژوند کې دومره مشکلات نه لیدل. مګر بیا ما ته محسوسه شوه چې موږ انسانان څومره ناشکره یو. موږ د محنت کولو پر ځای دغه سوچ کوو کاش هر څه په پلیټ کې راته میلاوېدلی. ته چیرې پیدا شوی یې هغه خو ستا په لاس کې نه وه، مګر ملګری یا د راتلونکي ژوند تېرول خو ستا په لاس کې دي او هغه یو انسان بدلولی شي او هغه هم ته خپله یې. پخواني خلک وایي چې تېر ښه ژوند و او ساینس وایي چې راتلونکی به ښه ژوند وي، مګر رښتیا خو دغه ده که چیرې ستا زړه باور ښه وي نو هره ورځ ژوند ښه دی. نو د دې لپاره ملګری د وخت سره خپل ځان هم بدل کړه، په ځان کې د وخت سره بهتري هم راوله. ویل کېږي چې د ژوند لاسونه نه وي او کله کله ژوند انسان داسې څپېړه وهي چې ټول عمر انسان په یاد لري. او یو چا څومره ښه ویلي دي چې په ژوند کې هېڅکله هم همت مه بایله، ځکه چې په پهاړونو باندې راوختو به هېڅکله هم د چا څخه پوښتنه نه ده کړې چې سمندر څومره لیرې دی. او دغه خامخا په یاد ولره چې د خپلې کامیابي د ترلاسه کولو لپاره ضدي واوسه، مشکلات تېر کړه، همت وزغمه، هڅه او کوشش وکړه، ووځه هغه هم خپله ووځه، کامیابي ترلاسه کړه او په خپل ځان باندې دې وویاړه تر څو پورې چې پر تا خپله کورنۍ وویاړي. کله چې کامیابي ترلاسه کړې نو بیا په هر ځای کې په هر وخت کې هر رقم انسانان ستا د کامیابي لپاره چکچکې وهي. هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا واز ما د نن ورځې ویډیو امید دی چې ویډیو مې خوښې شوې وي. که مې ویډیو خوښې شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.